البته که سیټ چا کړي کنارې ته یو طرف ته نو بس بیا هغه ټولې وینځه اوبه دې ټولې وباسه هغې باندې دونه اوبه نه خرچ کېږي که نه قالین دی هغه چا لون کړی دی مثال په طور په قالین له پاسه چا میچاجي وکړي او سروخ قالین خور دی په جومات کې نو دا ټول قالین ویستل او ترې لږ ځای دپاره ټول وینځل خو ګران کار دی نو بس د هغې طریقه هم دغه ده چې اوبه به راوالي په دغه ځای به واړئ او په کپړه به جوخ جوخ ومږي دغه ځای به ومږي ښه مضبوط بیا به لږ صبر وکړي چې لږ وچ غوندې شي بیا پې دوباره اوبه واړئ او بیا دوباره به ښه ومږي دا اوبه به ترې رانه چھوړ کړي بیا پې درېیم ځل لږې اوبه واړئ او په درېیم ځل به یې رانه چھوړ کړي درې ځله چې داسې وکړه جو بس دا پاک شو دا څه شو قالین پاک شو کپړه او جاو موږ چې څنګه هغه مخکې طریقه کپړه به وینځئ مانځي به یې کړي بیا به راوړي بیا پې لګي اوبه واچوي او دوباره به یې پې ومږي ښه دا خو د قالین وینځلو کله کله داسې په کورونو کې په کمرو کې موږ کارپېټونه خواره کړي او قالین نو کور کې ماشومان هم وي صحیح ده که نه ماشومان خو میچاجي کوي او موږ ته اکثر پته هم نه لګي چې کوم ځای کړي دي هغه بیا وچ شوي نو کله کله موږ داسې وکړو چې اودس چاردام وکړو صحیح ده که نه او بس په دې کارپېټ باندې بغیر د پیزارو نه ځو نو بیا لکه زموږ دا خیال چې لکه زموږ خپې خو بېلمازه شوې نو په دې تلو سره په دې تېرېدو سره خپې نه بېلمازه کېږي اگر چې دا پته نشته کېدی شي په دغه ځای باندې میچاجي کړي وي ماشوم او هغه وچ شوي وي په دې کارپېټ باندې او ته پې تېر شوی یې له پاسه خپې دې پې راغلي هم وي خپې دې پې راغلي هم وي ستا خپې د تېرېدو سره نه بېلمازه کېږي البته که ته لوند پې کېناستې بیخي او هغه میچاجي دې هغه راپسې شوې او هغه ستا د جسم سره ولګېد هغه جدا خبره ده هغې سره بیا نه پاکه کېږي په محض په تېرېدو سره بیا خپې نه ناپاکه کېږي صحیح ده کله کله داسې وي چې کارپېټ بېلمازه د انسان کپړې لمدي او دی پې لږ سات لکین یا لمدې کپړې پې چانه وغورځېږي نو په دې سره هم دا نه ناپاکه کېږي یعنې دین کې دونه مشقت نشته لکه دا کله کله مونږ ډېر زیات ځان ته څیز ګران کړی که نه نو دا د ځمکې د پاکولو طریقه شوه ورپسې چې کوم روایت دی په دغې کې هم دغه خبره ده دغه کوم چې مونږ ووي څلورم نمبر روایت کې پنځم نمبر ته ګورئ پنځم نمبر کې وایي وعن سلیمان بن یسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب سلیمان بن یسار طلحه فرمایي چې ما د عائشة طلحه نه تپوس وکړو د مني په باره کې چې دا کله په کپړو باندې ولګي نو دا به څنګه پاکو صحیح ده که نه مني خو هم ناپاکه څیز دی که نه بعضې فقها امام شافعي رحمت الله علیه وایي مني پاکه ده هغه وایي مني پاکه ده صحیح ده که نه او وایي چې ځکه مني پاکه ده چې دا خو یعنې د دې نه خو ډېرو لوی لوی انبیاو پیدایش شوی دي دې ته ناپاکه څنګه ویې لکه دا یو دلیل دی بهرحال د هغې بیا جوابونه هم شته مني چې ده د دې نه خو براه راست تخلیق نه کېږي دا وینې ته کنورټ شي بیا وینه چې دا هغه غوښې ته کنورټ شي بیا د غوښې نه بعد چې دې هډوکي جوړ شي بیا د هغې نه بعد انسان تخلیق کېږي که نه نو بهرحال نورې هم ډېرې خبرې دي خو د هغې دلته ضرورت نشته نو مني چې دا یو نجس څیز دی ناپاک څیز دی صحیح ده اوس مني په کپړه باندې ولګېده نو د دې د پاکولو طریقه نو په دې روایاتو کې دوه طریقې راغلي دي عائشة طلحه فرمایي چې کله به مني وچه وه د نبي علیه السلام په جامو باندې به ولګېدله نو ما به هغه وګروله ما به دې وګروله او چې کله به لمده وه نو هغه به بیا ما وینځله کله کله به داسې وه چې د وینځلو هغه اثر به د نبي علیه السلام په جامو نبي علیه السلام په جومات ته لاړو د وینځلو هغه اثر یعنې کپړې به له لمدې وې او نبي علیه السلام به جومات ته لاړو نو بس همدغه طریقه ده دا دوه طریقې شوې صحیح ده بعضې فقها وایي چې نه به هر حال به وینځي که وچه وي او که لمده وي نو اوس خو وچه مچه شته نه اوس خو ټوله لمده ده څوک به داسې نه وي چې د هغې به وچ وي ځکه چې نن سبا خو اباس چې هم ډېر سکي او دا چې وایي څوک سکي او دغه شان دا نور مسالې والا خوراکونه دي بس د هغې سره بیا مني چې دی هغه وچه نه پاتې کېږي هغه څه کېږي ټوله بس داسې نری وي که نه اوبه وي تشې اوبه وي نو بهرحال د دې په دې زمانه کې بس دغه یو طریقه ده چې انځل نه بغیر بله لاره نشته او درې ځله به وینځي څو ځله درې ځله یو ځل دې وینځله نه چھوړ دې کړه بیا دې دویم ځل وینځله بیا دې نه چھوړ کړه په درېیم ځل دې وینځله بیا دې نه چھوړ کړه نو دا به پاک شي دا کپړه به څه شي پاکه شي ها ورپسې چې کوم روایت دی دا هم ډېر زیات اهم دی او زموږ په دې وخت کې مونږ خلکو ته دې اکثر علم نه وي نو دا ډېر ضروري دی دې روایت کې راځي چې یوه زنانه وه هغې خپل یو زوی ماشوم زوی و لا خوراک یې نه و شروع کړی پی ویڅکله نبي علیه السلام ته راوړو نبي علیه السلام په هغې کې واغېستو او د نبي علیه السلام په جامو باندې مچاځي وکړی صحیح ده که نه
نو زنانه وی چې د الله پیغمبر دا کپڑے مال راکې چې زوین زموي نه لون انجل ته ضرورت نشته بلګي وبراوړ په غزه باندې نبی عليه السلام واړه ولې بس پاتې شو او بیا نبی عليه السلام فرمایل چې د ماشوم ګور د الک امتیاز چې دي دا به هلکه غونتی بس وبچې دی پیواړه ولې دا پاتې شو ها البته جنې امتیاز چې دي هغه بیا هلکه وباړه ول باندې نه پاکيږي او بیا انځي او بیا انځي نو څه دلته کې دا مسله لګه احمد بس په دې اخرنی مسله باندې اتفاق وو ګوره یو الک ته ماشوم جنې ده تدوش صحیح ده کله چې دی خوراک نه شروع کړي د پګ نه علاوه صرف د مور پیس کی صرف د مور پیس کی لا خوراک نور نه شروع کړي چې خوراک شروع کوګنه نو کبي الک ته وک جنې دي چې میچاز یو کړي ستا په کپړو یا ستا په جسم نو بیا خپا کینځي چې خوراک شروع کو الک ته وک جنې دا چې خوراک شروع کو د پګ نه علاوه نو بیا به انځي خامخا انځ خو مضبوط به انځي پاک به انځي دنه بغیر بل لار نشته خو کله خوراک نه شروع کړو لا پي خوري ماشوم دی الک ته وړکه او هغه در باندې میچاز یو کړي صحیح ده نو بس هغه به هلکه غونتینځي هلکه مطلب دا چې وبدي پیواړه ولې بس دا کافی ده وبدي پی لګي واړه ولې دا څه نه کپڑے پاک شوي جسم دې پاک شو خو که ماشومه جنۍ وا او هغه در باندې میچاز یو کړي نو هغه په لګو بوړه ول باندې نه پاکيږي بلکې هغه بیا سکه همزداري انځي پاک به انځي لکه انځلو د مخکي حدیث کې چې ما کومه طریقه وي په دغه طریقه باندې هم مضبوطه درې ځلې انځي صحیح ده